حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمای چې کم چا کې دغه 15 صفات وي یا کم چاته دغه 15 شان ور په نصیب سوي دا د دنیا خوش قسمته انسان. تاسو اوس په خپل ځان کې وګورئ، د خپل ځان سره سوچ وکړئ آیا دغه 15 شان ستاسو سره ستا او که نسته؟ که نسته کوشش وکړه پیدا الله به تا ته هم درکړي. اول شکر والا ژبه، که څه وکړه نو د الله شکر ادا کړي، بس په هر حال کې د الله شکر. او که چیرې دا شکر نسې ادا کولی، لږ بازار ته راوځه، لږ پر دا جمپونو ناس انسانان ووینه، په د هسپتالو کې پراته انسانان ووینه، دغه ستړي او ستومان انسانان ووینه، خپله به دې په خپل ژوند شکر ادا سي. او الله جل جلاله فرمایي چې څوک شکر ادا کوي زه یې ورزیاتوم، او که ناشکري کوي هغه لا هم زیات. دویم ذکر والا زړه، بس په کار اخته دی، الله 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 الله، کور ناست دی الله الله، بس په هر حال کې داسې زړه چې ژبه بل ځای وي زړه یې د الله سره وي. دومره ذکر کول، په موټر کې روان الله الله، په دکان کې ناست الله الله. الله جل جلاله فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب، چې د پوسې په دې خبره چې ذکر کول والا زړونه به خوش قسمته، یعنی په اطمینان کې وي، پر سکون او پر آرام وي. او دریم مشقت پورته کول والا بدن، دا بیکاره خلک نه چې نه د خپل شي نه د بل د شي. د دې ستاینه شریعت په یو وخت کې نه کړ. صحتمند بدن به مشقت پورته کول والا، او مشقت پورته کول والا بدن به صحتمند، او په صحتمند بدن کې به صحتمند عقل. او څلرم د وطن روزي. د وطن روزي دا نه مطلب چې بستا په خپل علاقه کې کاروبار کوي، نه چې ستا سره خپل بچان در سره وي، ستا پر هغو نظر وي، الله دې هر مسلمان ته ور په نصیب کړي. او پنځم نیکه زنانه. نیکه زنانه چې چاته په نصیب سو خیر من الدنیا وما فیها، د دنیا وما فیها څه دا بهتر. الله دې هر مسلمان ته د وطن روزي ورکړي د خپلو بچو سره، او نیکې بیبانې او زنانې ورکړي، او دا 15 صفتونه پکې پیدا کړي.